سلطان ركن الدين ببرس لغلامين تر سلطنة سلرما برخا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره دریمه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنت د داستان هغه ځای بیانوي چې هغه شپږ او باشان ځوان راهب یعنی امیر تورنتایي هلته مړه کړه او بیا د اخري او بای څخه ډېرې پوښتنې وکړې او ډېر معلوماتونه یې ترلاسه کړل او بیا په اخره کې د هغه اوباش یعنی برمند په سینه کې خپله تیزه امسا ورننه ویستله او هغه هم یو څو زګیروي وکړل او د لږ ځنډ وروسته یخ سو یعنی مړ سو. نو اوس به راسو محترم اوریدونکو، پاتو حالاتو به متوجه سو چې نور څه مخته راځي. د برمند د وژلو وروسته تورنتایي د خپله ځای راپورته سو، د برمند لاش یې راکش کړئ او د یو غټ ګړنګ نه یې لاندې راوغورځوه. لږ شیبه وروسته تورنتایي بیرته چونپړې ته راستون سو او د نمیر بن حمدون او غسان بن نمیس لوري ته یې وکتل. د هغوی تر مخه کښېناست او د ډېر دقت نه وروسته یې په خبرو پیل وکړ او ویې ویل: ای زما د قوم او ولس درنو عالمانو، واورئ، تاسې دواړه سمدلاسه له دې ځایه د مصر په لور کوچ وکړئ. د دې چونپړې شاته چې کومه چونپړې ده هغه دې کسانو د خپلو اسونو د تړلو لپاره استعمال کړې وه. هلته د هغوی شپږ اسونه ولاړ دي. اووم آس یې زما دی. زه پخپله له تاسو سره هلته ځم او په هغو اسو باندې زینونه ایږدم. تاسو به په 2 اسونو سپاره سئ او پاته 4 به یې د خپل ځان سره وځغلوئ. 2 میله مخته به د لیتاني د سیند په غاړه یو سرایي راسي. دلته د اسونو د خرڅولو او رانیولو تجارت کیږي. تاسو کولی سئ هم هلته دغه 4 اضافي اسونه خرڅ کړئ. خو که چیرې د اسونو د خرڅولو په اړه درته کومه ستونزه پیدا سوه نو واورئ، د دې سرای په مرکزي دروازه کې یو نعل وهونکی ناست دی چې عمیس بن خزرون نومیږي. هغه مسلمان دی. تاسو په پټه توګه ورته زما نوم واخلئ. هغه به سمدلاسه ستاسو د اسونو د خرڅولو لپاره ګام پورته کړي. داسې وپوهیږئ چې هغه زما د خاصو ملګرو څخه دی. د دې سرایي سره نږدې یو کلی دی چې سوسه نومیږي. عمیس بن خزرون د همدې کلي اوسیدونکی دی. د دې کلي ډیر اوسیدونکي یهودیان دي، خو یو څو نصرانیان او مسلمانان هم پشکې اوسیږي. دا خلک ډیر خوشحاله ژوند لري. د اسونو د ساتلو شوق ډیر لري. د کلي په چاپیریال کې د سترو باغونو یوه لړۍ راچاپېره سوې ده چې د هغه له امله د کلي اوسیدونکي خوشحاله او ښه ژوند تیروي. زما په اند چې تاسې به سرایي ته د ورننوتلو وروسته د اسونو د خرڅولو خبره راډاګیزه کړئ. ستاسې اسونه به هم هلته ډیر ژر خرڅ سي. د دې خبرو سره سم امیر تورنتایي د خپلو کالیو د جیب څخه د نغدو پیسو 2 خلطې راویستلې. یوه خلطه یې دغه دواړو سپین ږیرو ته ورکړه او ورته ویې ویل: دوستانو، دا هغه څه دي چې د دې مړو د جیبونو څخه ما ترلاسه کړي دي. په دې کې تاسې هم حقداره یاست. دا یوه کڅوړه له ځانه سره واخلئ تر څو په راتلونکي کې پرې ښه او خوشحاله ژوند تیر کړی سي. نمرین بن حمدون او غسان بن نمیس دواړه په ډېره ناخوښۍ سره د نغدو پیسو دا کڅوڼې واخیستلې. امیر تورنتایي ورته وویل چې اوس نو له ما سره راځئ تر څو تاسې د اسونو او خور ته بوزم. امیر تورنتایي مخ ته سو او دوی دواړه ورپسې روان وه. په دې وخت کې امیر تورنتایي د ګوډانو په څیر تګ نه کاوه، بلکې د یوه سالم او روغ رمټ انسان په څیر په لاره روان و. خو اوسپنیزه امسا یې په لاس کې نیولې وه چې کله کله به یې په ځمکه ایښوله. 3 واړه هغه چونپړې ته چې د اسونو د اوخور په څیر استعمالېدله ورننوتل. 3 واړو په بیړه بیړه په اسونو زینونه کښېښول. امیر تورنتایي په خپل آس هم زین کښېښو، تر څنګ یې په چونپړې کې د وژل سوو وګړو سامانونه یې هم د اسونو د زینو سره بیرته وتړل. بیا کله چې امیر تورنتایي غوښتل په خپل آس سپور سي او بیرون لاړ سي، په دې وخت کې د اسونو زوږ او شور واورېد. سمدلاسه متوجه سو. د هغه د توجه سره سم د هغه 2 نور ملګري هم متوجه او تیار سول.
هغوی خپل آسونه پرېښول او د امیر تورنتایي مخې ته راغلل او ویې ویل امیر تورنتایي ستا د مخ حالت ډېر بدل سول آیا کومه خطره او ګواښ دې احساس کړ نمرین بن حمدون ورته په ډېره مینه وویل د امیر تورنتایي په مخ نری شانتي طنزیه خندا را پیدا سول او ویې ویل نمرین بن حمدونه د چونپړي په منځ کې د هغه اوباش خبرې درته په یاد که نه چې ویې ویل چې د بیلفروټ د حکمران زوی ایرش به د تباه سوي کاروان د وژل سوو خلکو د کتلو لپاره دلته راځي او ویني به یې چې کوم یو خو ژوندی نه دی پاته سوی زما په اند چې د بیلفروټ د حکمران زوی ایرش همدا اوس د مسلمانانو د مړ د کتلو لپاره دې لوري ته راغلی دی خو ژوندی به راڅخه ولاړ نسي انشاءالله څټ به یې ورمات کړم ځکه دا زما عزم او هوډ دی او کوم هوډ چې زه کوم د الله د رضا سره سم پوره کیږي زما درنو مشرانو تاسو همدلته لږ څه تم سئ زه بیرون ځم او د حالاتو څارنه کوم او وینم چې دا خلک څوک دي تورنتایي په ډېر شفقت سره دې دواړو ته وکتل او بیا په خپل آس سپور سو او په یوه منډه د هغه ځای ولاړ هغه د یوې غرنیزې غونډۍ سر ته وختی بیا یې د یوې سترې ډبرې شاته پناه واخیسته او د لیتاني د سیند غاړې ته یې سترګې واړولې په حیرانتیا سره یې وکتل چې په هغه لار چې د بیلفروټ د ښار د لیتاني د سیند لوري ته راځي او بیا د سیند څخه راتیریږي او د دې غرنیزې سیمې په لور راتاویږي 4 کسه سپاره په چټکۍ سره روان دي دا خلک د لیتاني د سیند د لرګیو د پله څخه راتیر سوي وه خو شمېر یې 15 کسان وه 2 سپاره مخته 2 شاته او یو سپور یې په منځ کې را روان و د لږ څه څارنې وروسته امیر تورنتایي مسکی سو او بیرته په بیړه خپل ملګرو ته راستون سو تورنتایي په یوه منډه خپلو ملګرو ته راورسېد او هغوی ته یې وویل ابن حمدون او ابن نمیسه واورئ زما په اند زما خبره صحیح سوه هغه وخت چې ما غوښتل د خپل آس واګې خلاصې کړم او بیرون لاړ سم ما ته بیرون د آسونو د شڼهارې اواز تر غوږو سو په دې خاطر زه متوجه سوم ځکه ما فکر کاوه چې د بیلفروټ د حکمران زوی ایرش به د مسلمانانو د تباه سوي کاروان د کتلو لپاره هرومرو دې لوري ته راځي اوس نو دا کار ترسره سو امیر تورنتایي په ډېره بیړه دا خبرې کولې او بیا یې وویل تاسې دواړه همدلته اوسئ راتلونکي کسان 15 دي د لیتاني د سیند د لرګیو د پله څخه راتیر سوي 2 سپاره مخته دي 2 تر شا او یو په منځ کې دی زما په اند چې په منځ کې د بیلفروټ د حکمران زوی ایرش دی او مخکې وروسته یې ساتونکي دي زه به د دوی یو هم بیرته ستنېدو ته پرې نږدم تاسې همدلته تم سئ د دې خبرې سره سم امیر تورنتایي حرکت وکړ خپل ډال یې په اوږه راځړند کړ د غشو ډکه کڅوړه یې په خپله ملا وتړله او کمان یې د راسته وژې سره راوځړوه خپله اوسپنیزه امسا یې د آس د ګیډې سره وتړله په داسې حال کې چې په غاړه کې یې راځړند کچکول چې د خود په څیر یې استعمالوه په سر یې کښېښود د دې کارونو د تکمیل نه وروسته په یوه منډه د هغه ځای ووت نمرین بن حمدون او حسان بن نمیس ورته په داسې حال کې چې همهلته تم سوي وه په ډېر اندېښنې سره کتل تورنتایي د کوچنیو او غټو ډبرو څخه په منډه منډه تېرېده او په ډېره چټکۍ سره د هغې لارې څنډو ته راغی چې د بیلفروټ د ښار څخه راتلله او د لیتاني د سیند د لرګیو د پله څخه په تېرېدو سره په غرنیزو وادیو کې راننوتله په دې ځای کې د وژل سوو مسلمانانو لاشونه لا هماغسې خپاره واره پراته وه تورنتایي هم هلته د ډبرو په یو سنګر کې کښېناست او کتله یې چې هغه 15 کسه سپاره د لیتاني د پله څخه راتیر سوي او د سیند په غاړه د شمال په لور روان دي تورنتایي د هماغه ځایه د دې خلکو یو حرکت تر څارنې لاندې نیولی و د لږ ځنډ وروسته دغه 15 واړه سپاره د تورنتایي د سنګر مخې ته راورسېدل او د هغه ځایه په تېرېدو سول کیدای سي چې هغه به د شا له اړخه په هغو د حملې کولو نیت درلود تر څو د هغوی د بیرته تښتې ټولې لارې بندې کړل سي د تورنتایي له مخې د تېرېدو وروسته دغه 15 کسه سپاره بلا څو قدمه نه وتلي چې تورنتایي خپل کار پیل کړ خپل کمان یې راواخیست او یو په بل پسې 2 کسه سپاره د خپلو غشو خوراک وګرځول دواړه کسانو د غشو د خوړلو سره سم اسمان او ځمکه په چغو ډکه کړه او د آسونو څخه لاندې را پرېوتل د خپلو 2 ملګرو په داسې وژلو باندې هغه 3 نور کسان هم حیران او ځای په ځای تم سول تر دې وخته پورې تورنتایي یو ځل بیا محترک سو یو ځل یې بیا کمان ډک کړ او په هغو نورو دواړو یې هم غشي ورپرېښول هغوی هم د سختو چغو او کړیکو سره یو ځای د خپل آسونو څخه لاندې په ځمکه را پرېوتل یوازې یو کس و چې تورنتایي قصدن پرې ایښی و هغه هم د خپل ملګرو د وژلو وروسته سمدلاسه خپله توره
په لاس کې ونیوله او د یوې لویې ډبرې څنګ ته یې پناه ویوړه. داسې څرګندېده چې ټول امور د تورنتایي د غوښتنې او هیلو سره سم ترسره کیږي. کله چې تورنتایي وکتل چې په منځ کې سپور د خپله آس راکښته او د یوه ستر ګټ لوري ته یې پناه ویوړه، نو په ډېر ډاډ سره د خپل ځای راپورته سو، ځکه هغه وکتل چې دغه کس له ځانه سره د تورې او ډال نه پرته نور څه نه لري او یوازې د همدې وسلې سره یو ځای د هغې غونډۍ څنګ ته ورغلی دی. تورنتایي سمدلاسه د خپل سنګر څخه راپورته سو او په لوړ اواز یې هغه ته وویل: ای اجنبي، زه نه پوهېږم چې ته څوک یې او د کومه ځایه راغلی یې. ته خو باید پوه سې چې ما ستا هغه 4 کسه ملګري وژلي دي او تا ته هم وایم چې په کوم ځای کې پټ سوی یې سمدلاسه ځان را برسېره کړه، او که نه یاد ساته چې ستا د هغو 4 ملګرو په څېر به ستا ژوند هم پای ته ورسوم. د تورنتایي د دې خبرو سره سم هغه پټکس هم د خپل پټنځای څخه راووت او په لاره کې ودرېد. هغه د احتیاط په خاطر خپل ډال مخې ته نیولی و تر څو د تورنتایي لوري ته د غشو د ویشتلو څخه ځان خوندي وساتي. خو هغه وکتل چې د خپل پټنځای څخه د راوتلو وروسته تورنتایي د هغه لوري ته را روان سو. د هغه کمان د هغه په غاړه کې پروت او د غشو کڅوړه یې تر ملا تړلې وه، خو په یوه لاس کې یې توره او په بل کې ډال نیولی و. د دې کیفیت په کتلو سره هغه سپور هم د ډاډ ساه واخیسته. تورنتایي په ډبرو باندې یو په بل پسې ټوپونه وهل او د سیند په غاړه ودرېد. هغه سپور هم په بیړه د تورنتایي مخې ته ورغی. تر لږ شېبې یې هغه وڅاره او بیا یې په ډېره قهرجنه توګه وویل: زه نه پوهېږم چې ته څوک یې، خو ستا په غاړه کې راځوړول سوی صلیب څرګندوي چې ته کوم نصراني راهب یې. زه د بیلفروډ د حکمران بریلیون زوی ایرش یم. ته په داسې حال کې چې نصراني هم یې ډېر مکروه فعل یې ترسره کړی. تا زما په ملګرو باندې غشي وورول او هغوی دې له منځه یوړل. دا داسې یو جرم دی چې ته یې باید په هر صورت سزا وګالې. د ایرش په دې خبرو تورنتایي لږ څه مسکی سو. خپله توره یې په لاسو کې کښته پورته کوله، ډال یې هم په لاس کې اړوه را اړوه. بیا یې په خبرو پیل وکړ او ویې ویل: ګوره ایرشه، ته رښتیا وایه، ما ته باید د دې ګناه جزا راکړل سي، ځکه ما ستا 4 کسه ملګري وژلي دي. خو زما څخه مخته تا هم یو ډېر ستر او نه بخښونکی جرم کړی دی. په دې اساس له ما څخه مخته باید تا ته سزا درکړل سي. په ځواب کې ورته ایرش مخ کړ او ویې ویل: ته زما د کوم جرم د سزا خبره کوې؟ تورنتایي ورته وویل: د دې لیتاني د سیند په غاړه په تلو سره مخته یو پراخه وادي راځي. هلته د مسلمانانو د یوه تیریدونکي کاروان بې شمېره لاشونه خپاره واره پراته دي. په دې مظلمو مسلمانانو باندې ستا په حکم حمله سوې ده او اوس ته د همدې مظلومو وژل سوو مسلمانان د لاشو د کتو لپاره د خپلو 4 کسو ساتونکو سره یو ځای راغلی یې. اوس راته ووایه چې ستا جرم به ډېر ستر او نه بخښونکی وي او که زما. تورنتایي دا خبرې د سختې غوسې او د غاښونو د چیچلو سره یو ځای کولې. ایرش ورته تر ډېره وخته پورې په ډېر عجیب او حیرانونکې توګه کتل. بیا یې په سخته ژبه وویل: ای اجنبي، زه نه پوهېږم ته به څوک یې او نوم به دې څه وي، خو د دې مسلمانانو وژل زما د دین د خپرولو د استحکام لپاره اړین وه. په دې اساس زما وسلوالو ځوانانو په دې کاروان حمله وکړه او هغوی یې ټوله له منځه ویوړل. تورنتایي ورته وویل: که د مسلمانانو د وژلو مسئله ستا د دین او ملت د بهتروالي لپاره اړینه وي، نو بیا واوره، ستا او ستا د ملګرو وژل زما د دین او زما د ولس د بهتروالي سبب ګرځي. په دې اساس ما ستا 4 ملګري له منځه ویوړه او اوس ستا نوبت دی. واوره، هغه وخت چې د مسلمانانو په کاروان باندې ستا ملګرو حمله کړې وه او بیا ستا د ساتونکو 6 وسلوال کسان وروسته پاته سوي وه، هغوی ټول ما له منځه وړي دي او اوس ستا نوبت راغلی دی. ستا د وژلو وروسته به بیا زه د بیلفروډ ښار ته ورځم او د ټمپلریز نائب سالار ایلواس به له منځه وړم، ځکه چې هغه هم له تا سره د مسلمانانو د دې کاروان په وژلو کې لاس لري. د تورنتایي د دې خبرو په مقابل کې ایرش د غوسې او قهر نه تاو راتاو سو. تر لږ وخته یې خپلې شونډې چیچلې. بیا یې خپله توره د تورنتایي په لور اوږده کړه او ویې ویل: ای د مسلمانانو غمخوره، اوس چې د لیتاني د سیند په دې غرنیزه سیمې کې زه او ته یو په یو مخ کیږو، نو زه به دې داسې په وینو کې لت پت کړم چې د سینې هډوکي به دې یو په بل کې سره ننوځي. تورنتایي ورته په قهرجنه خندا وویل:
ایرشه د ټولو انسانانو سفر یو شان بلکې منزل جدا جدا دی. په همدې توګه زما او ستا موخې یو د بل نه بیلې دي. دا چې ته ماته د ورځې د شپې د ستورو د ښکارېدو چیلنج راکوې نو د وهمونو په پردو کې رالوی سوې واوره. که څه هم زه په ښکاره توګه خوږژبی او د راهب په لباس کې یو بې ضرره انسان ښکارم، خو یاد ساته چې زه په پټه توګه د هغه بند د موټي په څیر یم چې په خلاصولو سره یې رنګین کمانونه ټوټې ټوټې کیږي. ایرشه ژوند د یوې تلې یا په خوب کې د ځغلېدونکي ستوري په څیر دی چې یوه نه یو ورځ له منځه ځي. زه به هم د لیتیاني د سیند په غاړه ستا دغه اوسپنیزې ارادې د خاورو سره خاورې کړم او ستا د ډاډ نه ډکه وینا به د اور په سور انګار کې ور وغورځوم. ایرش د تورنتایي د دې خبرو ځواب ورنه کړ. خپل ډال او خپله توره یې په خپل مخ کې کښته پورته کوله او په ډېر چټکۍ سره د تورنتایي مخې ته ورغی او لکه د وینې تویونکي خرس په څیر یې په تورنتایي باندې یرغل ورویست. خو تورنتایي په خپل ځای باندې په ډاډ او اطمینان سره ولاړ و. هغه په ډېره اسانۍ سره د ایرش حمله تم کړه، خو سمدلاسه یې په خپله ځوابي حمله پیل وکړ. تر لږ وخته پورې د دواړو خواو ترمنځ د تورې سخت وینې تویونکی جنګ روان و، خو د څه شېبې وروسته یو انقلاب رامنځته سو، ځکه تورنتایي په ایرش باندې طوفاني حملې پیل کړي وې او د خپلې آخري حملې نه لږ شېبه مخته یې ایرش ته په لوړ آواز وویل: ایرشه، اوس خو ستا د ژوند څو لمحې پاته دي. د لیتاني د سیند په غاړه په دې غرنیزه سیمه کې ته زما تر مخ د هغې وچې ونې په څیر یې چې په برخلیک کې یوازې ګرمي او تنده لیکل سوي وي. ته زما تر مخ د څو لحظو میلمه یې. د دې خبرې وروسته تورنتایي په زوره د تکبیر آواز پورته کړ. ایرش واورېده ځکه هغه فکر کاوه چې دا یو مذهبي راهب دی، خو د تکبیر د آواز په اورېدو سره هغه د سر نه تر پښو پورې لړزېده. په همدې وخت کې پرې تورنتایي یو سخت ګزار وکړ. د دې ګزار سره تورې د ایرش وجود دوې ټوټې کوي. د ایرش د له منځه وړو نه وروسته تورنتایي خپله توره د هغه د یوه ملګري په کالیو پاکه کړه. بیا په یوه منډه د هغې چونپړې لوري ته راغی چې اسونه پشکې تړل سوي وه او نمرین بن حمدون او غسان بن نمس ورته په ډېره ناقرارۍ سره انتظار کاوه. تورنتایي چونپړې ته د ورننوتلو سمدلاسه خپلو ملګرو ته وویل چې پورته سئ او سمدلاسه د دې ځای حرکت وکړئ، ځکه زه غواړم چې خپل نوی پروګرام پیل کړم. ما هغه ټول 5 کسان د تیغه تیر کړل. د تورنتایي په دې خبره نمرین بن حمدون ډېر اغېزمن سو، په بیړه رامخته سو او د تورنتایي سره یې په لاس روغبړ وکړ او بیا یې د تورنتایي لاسونه مچ کړل. په دې وخت کې د نمرین بن حمدون د سترګو څخه د تورنتایي په لاسو باندې اوښکې راتوی سوې. تورنتایي سمدلاسه خپل لاس کش کړ او ورته ویې ویل: دروند مشره، دا اوښکې د څه لپاره؟ نمرین بن حمدون ورته وویل: عزتمن تورنتایي، دا د شکر او خوشحالۍ اوښکې دي، د شکرانې په توګه زما د سترګو څخه راغلي. امیره، زه او زما ملګری هغه وخت ستا په مریدانو کې راګډ سو، کوم وخت چې تا موږ له ځانه سره روان کړي وو، او دلته دې زموږ دښمنان یو په بل پسې له منځه ویوړل او بیا دې د هغه اخري اوباش تر مخه وویل چې ته د مصر د سلطان رکن الدین د لښکرو لومړی سالار یې. اوس چې دې د بیلپروټ د حاکم زوی ایرش او د هغه د ساتونکو ژوند هم ور ختم کوي، نو موږ ته دا ډاګیزه سوه چې ته په رښتیا هم د هغو ځوانانو څخه یې چې په لکونو ګنډۍ په یوه نظر پرانیزي او د دښمن په کتارونو باندې د حملې کولو په پند ښه پوهیږي. امیر تورنتایي، تا د ایرش او د هغه د ملګرو سترګې د نږدې څخه خلاصې کړې. د هغوی هر زرین خوب دی د بدګمانۍ په اغزو کې راتاو کړ او د هغوی د سترګو په بازار کې لګېدلي مشالونه دي په سوځېدلو چراغونه بدل کړل. ته په رښتیا هم د اسلامي امت د هغو ځوانانو څخه یې چې د دښمنانو د سترګو په بڼو باندې د هغوی د کرب او اذیت د استادانو د لیکلو په پند ښه پوهیږي. امیر تورنتایي، ستا په دې کړچار زه او زما ملګری دواړه تا ته سلام وړاندې کوو. تورنتایي د خپل آس نه علاوه هلته نور تړلي آسونه هم راخلاص د خپله ځان سره یې دې چونپړې څخه راوویستل او بیا یې په ډېره نرمۍ سره وویل: ابن حمدون او ابن نمس دواړه واورئ، تاسې دواړه په یوه آس سپاره سئ او د نور 4 به له ځان سره د جنوب په لور بوځئ. همهغه کلي ته به ورسئ چې نوم یې ما مخته درته ښوولی و. هغوی دواړه سمدلاسه د امیر تورنتایي په وینا عمل وکړ، په آسونو سپاره سول او پاته 4 یې د خپلو آسونو پورې وتړل او له ځان سره یې روان کړل. بیا یې امیر تورنتایي ته وکتل او ویې ویل:
امیر ترنتایي د هغه کلي نوم چې تا موږ ته ښوولی و هلته د دمې کولو وروسته موږ د مصر د حکمران رکن الدین دربار ته ورځو او د دې کاروان د حالاتو څخه بیا هم خبر کړو. په دې خاطر امیره که تاسې سلطان ته کوم پیغام لري نو موږ ته یې ووایاست. امیر ترنتایي تر لږ وخته ابن حمدون او ابن نمس ته وکتل او بیا یې وویل زما دوستانو کله چې تاسې د سلطان رکن الدین دربار ته حاضر سئ نو زما دا پیغام ورته ووایاست چې امیر ترنتایي په دمشق کې د خپلو کارونو د ترسره کولو وروسته اوس د بیلپروټ په لور روان سوی دی او د هغه راهبانو چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف د زهرجنو تبلیغاتو په خاطر کتابونه لیکلي د وژلو وروسته به یې بیرته مصر ته راستون سي. سلطان رکن الدین ته مې ډیر سلامونه وړاندې کوي. اوس د دې ځای حرکت وکړئ. د دې خبرې سره سم ابن حمدون او ابن نمس دواړه د ترنتایي په لور د ممنونیت په سترګو وکتل او ورڅخه ویې پوښتل امیره ته د بیلپروټ ښار ته ورننوځې؟ ترنتایي ورته په خندانه خوله وویل چې هو زه به د هغو 5 کسو لاشونه هم له ځانه سره د بیلپروټ ښار ته وړم او د بیلپروټ د حکمران تر مخ به دا څرګندوم چې په دوی کوم حمله کوونکي حمله کړې وه. ما دا 5 لاشونه له ځانه سره راوړل. زما په اند به زه په دې توګه وتوانیږم چې د بیلپروټ د حکمران ملاتړ ترلاسه کړم. د هغه د ملاتړ ترلاسه کولو وروسته به زه څو شیبې هم هلته پاتې کیږم او د همدې پاتې کېدو په وخت کې به د هغو شیطانانو د له منځه وړو وروسته بیرته مصر ته راستنیږم. اوس نو تاسو په خپلو آسونو سپاره سئ. نمیر بن حمدون او غسان بن نمس د ترنتایي د خبرو سره سم خپلو آسونو ته ټکان ورکړ او په ډیره بیړه د هغه ځای رخصت سول. امیر ترنتایي د خپل آس واګې راکلکې کړې او د لرګیو د هغې چونپړې څخه رابیرون سو او په بیړه یې ځان هغه ځای ته راورسوه چیرې چې د بیلپروټ د حاکم زوی ایرش او د هغه د ورسره ملګرو مړي پکې پراته وه او آسونه یې هم د مړو تر څنګ ولاړ وه. هغه د 4 ساتونکو لاشونه د هغوی په آسونو او د ایرش لاش یې د هماغه په آس باندې بار کوي او بیا په خپل آس کښېناست. په خپل آس د کښېناستو سره سم یې ټکان وخوړ ځکه هغه وکتل چې د لیتیاني د سیند د پله څخه 4 کسه سپاره هغه ځای ته را روان دي چیرې چې دی په آس پور سو. بیرته د خپل آس راکښته سو، خپله اوسپنیزه امسا یې راواخیسته او د یو معذور په توګه یې امسا په ځمکه وهله او قدم یې اخیست. د څو لحظو د ځنډ او لږ فکر وروسته ترنتایي د یو ګډ او معذور انسان په څیر په باران کې د یوې ډبرې لوري ته د خپلې امسا په کومک ورغی او هم هلته کښېناست. په دې وخت کې باران لږ څه کم سوی و خو تورې وریځو اسمان لکه د پخوا په څیر پوښلی و. داسې څرګندېده چې تورنتایي د لیتاني د سیند د پله څخه د راتېر سوو وګړو انتظار کاوه. 4 واړه سپاره د تورنتایي لوري ته راغلل او د خپلو آسونو څخه راکښته سول. بیا مخ ته ورغلل او کله یې چې د مړو لاشونه وکتل نو په چغو سول او د تورنتایي لوري ته یې ورمنډې کړې. لومړی یې د تورنتایي شکل ته وکتل. تورنتایي هم په خپله امسا باندې تکیه کړې وه او د یو معذور په څیر د هغوی مخې ته ولاړ و. بیا یو څو قدمه ورمخته سو او د هغوی څخه یې وپوښتل آیا پوهېدی سم چې تاسو څوک یاست تر څو زه تاسې ته د دې پیښې په اړه لږ څه تفصیلي خبره وکړم. د هغه د دې پوښتنې په ځواب کې د ډلې یو ځوان چې په څرګنده توګه د ډلې مشر ښکارېده ویې ویل زما نوم الواس دی او زه د بیلپروټ د ټیمپلریز د سالار معاون یم. د الواس د نامه په اورېدو سره ترنتایي تر لږ وخته پورې په قهر کې راتاو سوی و خو ژر یې بیرته خپل ځان سنبال کړ ځکه الواس هغه څوک و چې ترنتایي غوښتل له منځه یوسي خو سمدلاسه یې خپل ځان کنټرول کوي. بیا د الواس په لور یې مخه کړ او ورته ویې ویل زما نوم لیوس دی او زه د دمشق له لورې بیلپروټ ته روان یم. هلته زما د تګ موخې دا دي چې د بشپ هیروس سره ووینم. بشپ هیروس زما د راتلو څخه خبر دی او زما انتظار کوي. د ټیمپلرز د سالار معاونه واوره زه د لیتیاني د سیند په غاړه روان وم چې دا خلک مې د اوبو په غاړه په خپلو وینو کې لت پت وکتل. د دوی څخه 4 یې لا د مخه سا ورکړې وه خو یوه یې چې خپل نوم ایرش ښوده تر یو وخته پورې ژوندی و خو متاسفانه چې ما د هغه سره کومک ونسو کړی. کله چې زه هغه ته رانږدې سوم نو سمدلاسه مې د خپل آس څخه د اوبو پتکی راخلاص کړ او اوبه مې ورکړې. هغه هم دومره راته وویل چې د هغه او د هغه د نورو څو ملګرو وژونکی د مصر د سلطان رکن الدین یو سالار دی. الواسه د دې نه اخوا ایرش نور څه ونه سو ویلی. کاشکې چې هغه خپله دا جمله پوره کړې وای چې د هغه او د هغه د نورو ملګرو وژونکي د سلطان رکن الدین کوم یو سالار و.
زما دې په یسوع مسیح قسم وي چې زه به د بیلفروټ په ځای بیرته مصر ته ستون سوی وای تر څو د دا وژونکو قاتل مې په سزا رسولی وای او بیا بیلفروټ ته راستون سوی وای او د دې ځای حاکم برلیون ته مې د هغه د زوی د وژونکي څخه د بدل اخیستو خبر ورکړی وای خو افسوس چې داسې مې ونه کړی سوه. ایلواز تر دې وخته پورې په ډېره ستایونکې توګه تورنتایي ته کتل. بیا د خوشحالۍ په څپو کې هغه ته وویل مقدس پلاره ستا جذبات او احساسات د قدر وړ دي، دا دومره د قدر وړ دي چې په صفت کې نه رانغاړل کیږي. امیر تورنتایي د ایلواز خبرې پرې کړې او ویې ویل ایلواسه ما د دې کسانو لاشونه د هغوی په آسونه بار کړل او همدا اوس د بیلفروټ په لوري تللم چې تاسې مې مخې ته راغلی. تاسې زما کار نور هم اسانه کوي. اوس نو تاسې دا لاشونه له ځانه سره واخلي او د بیلفروټ ښار ته یې ورسوئ. خو د تلو مخته ما ته دا ووایاست چې په کومې کلیسا کې چې بشپهروس اوسیږي د هغه سره نږدې د اوسېدو کوم سرایي هم سته او که نه؟ ایلواس ورته وویل مقدس پلاره ته به ولې په کوم سرایي کې اوسېږې؟ ته به همهلته د بشپهروس سره یو ځای په کلیسا کې تم کېږې ځکه چې تا پخپله وویل چې د کوم خاص مقصد په خاطر راغلی یې او بشپهروس ستاسې د راتګ انتظار کوي. ایلواز دا خبرې په ډېر درنښت او احترام سره وکړې خو تورنتایي ورته وویل یعنې دا ځوان راهب ورته وویل ایلواسه ستا وینا صحیح ده. د هغه مقصد لپاره چې زه د دمشق څخه راغلی یم ډېر خطرناک او مهم دی. که چیرې کوم مسلمان جاسوس په دې وپوهیږي چې زه د داسې یو مقصد لپاره بیلفروټ ته راغلی یم نو بیا به نه یوازې زما بلکې د بشپهروس او د ډیرو نورو کسانو ژوند هم به د ګواښ سره مخ سي. زه غواړم چې که چیرې کوم مسلمان جاسوس هم زما د راتلو څخه خبر سي او زما په خلاف کوم حرکت هم وکړي نو بل چا ته به کوم زیان ونه رسیږي. په دې خاطر غواړم د کلیسا په ځای په کوم سرایي کې واوسېږم. امیر تورنتایي په ډېر نصیحت کوونکې توګه ایلواس ته دا خبرې وکړې. په ځواب کې ورته ایلواس یو ځل بیا ویل مقدس پلاره که چیرې ته د خپل مقصد او د مشن د پوره کولو په خاطر د کلیسا په ځای په کوم سرایي کې پاتې کېدل غواړې نو په هغه کلیسا کې چې بشپهروس اوسیږي د ښار په شمال شرق کې پرته ده او د همدې کلیسا څخه نږدې یو پر لنګ لري یو ډېر پاک او ښه سرایي هم سته چې تاسې پکې اوسېدلی سئ. محترم اوریدونکو دا و د غلامۍ نه تر سلطنت د داستان څلرمه برخه. انشاءالله پاتې حالات به په 5مه برخه کې واورئ چې نور څه مخته راځي. نورم په الله تعالی سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.